ګورم په شونډو باندې 10,000 شعرونه لیکل شوي. بالکل لیکل شوي. په شونډو باندې 10,000 شعرونه لیکل شوي دي. په سترګو باندې ښایسته تورو سترګو باندې 9,000 شعرونه لیکل شوي دي. کتابونه لیکل شوي دي. د ښځې په حسن باندې، بالکل په پیکي باندې، په زلفو باندې، په منګولو باندې، په نرۍ ملا باندې، په تک باندې کتابونه لیکل شوي دي. بالکل لیکل شوي. ستایلی دی، حسن یې ستایلی دی. لیکن دا خبره په یو کتاب کې نه راځي چې خور حق لري. دا یې نه دی ویل چې خور ته حق ورکړه. دغه دانشورو، دا پوهانو، د شاعرانو، د زورورو خلکو، د خولې او د ژبې خلکو د مسایلو نشاندهي نه ده کړې، د سرو شونډو صفت یې کړی. بالکل دغه د تورو سترګو صفت یې کړی دی. د تورو سترګو چې اوښکې بهیږي، له دا سترګو چې هره ورځ اوښکې بهیږي، ژاړي، د دې مسله یې نه ده بیان کړې چې دا ولې ژاړي. بالکل. او د تګ د نرۍ املا او د حسن صفت یې کړی دی. د خور د حق بیان نه دی کړی چې په وراثت کې برخه ورکړه، دا په خپله خوښه واده کړه، د دې په مرضۍ واده وکړه، دا یې نه دی بیان کړی. دغو مسایلو یو څوک هم نه دي غږېدلي. دا نه دي غږېدلي. زه په معاشرتي مسایلو خبره کوم، زه د خور د لور په حق خبره کوم، زه په ورورګلوي خبره کوم. زموږ په ورورګلوي کې چل دی، یو د بل ملا مو تړلې ده، په ظلم کې هم تړلې ده. موږ پاور یو، طاقت یو، لیکن له کلي سره په سیالي کې ژوند کوو، له تربور سره په سیالي کې ژوند کوو. ورورګلوي مو په دې ده چې تربورو قریب باندې ځوروو، همسایه باندې ځوروو. دغه زموږ ورورګلوي ده. زموږ ورورګلوي د دې بنیاد هم ظلم دی.